د صنعتونو نړیوال نندارتون داخلي تولیداتو ته د بازار موندنې مناسب فرصتونه رامنځته کړي. په دغه نندارتون کې د هیواد د تولیدي فابریکو 138 کلمه توکي د یوې اونۍ لپاره په 1500 اروپو کې نندارې ته وړاندې شوي دي. سوداګر او پانګوال وایي چې د داخلي تولیداتو د بازار موندنې لپاره ورته ښه مناسب فرصتونه برابر شوي، ځکه له دغه نندارتون څخه هره ورځ زرګونه داخلي او بهرني پانګوال، سوداګر او د شرکتونو او مؤسسو مسؤلین لیدنه کوي او د افغانستان د فابریکو تولیداتو ته یې لیوالتیا زیاته شوې ده. نمایشگاه بین المللی هفته صنعت یک فرصتی است برای تمام تجاران، تمام صنعتکاران و حتی کارفرمایان و کارگران افغان که زمینه ارتقای سطح همکاری ها را فراهم می سازه. همچون نمایشگاه ها و خوشبختانه ما هم توانستیم در مدت 3 روزی که نمایشگاه جریان داره ارتقای سطح همکاری های ما را ارتقا بخشیدیم. با خیلی سازمان ها و شرکت هایی که به حساب قرار بود با ایشان تفاهم نامه های داشته باشیم امضا کردیم و این خیلی واقعا مفید تمام شده برای هغه خلک چې په خارج کې سرمایه گذاری کوي نن سبا شکر دی په وطن کې امنیت دی د پانګوالو ډېر خیال ساتل کیږي. هر څوک که وغواړي دلته شرایط آماده دي، انشاءالله آماده کیږي. دا وطن چې موږ او تاسو ته ضرورت لري، د موږ او تاسو انرژۍ ته ضرورت لري. خپل وطن ګل وطن تاسو کولی شئ چې هر وخت راشئ دلته د موږ په شان موږ هم دغه دلته وطن ته راغلي یو، هېڅ کوم مشکل نه لرو، نه د خلکو سره، نه د دولت سره، نه د کوم سیاست سره. آزاد ګرځو، آزاد ځو راځو. انشاءالله بس همدغه وطن موږ تاسو ته اړتیا لري، په موږ او تاسو ودانیږي، په موږ او تاسو آبادیږي. موږ چې ټول لاسونه سره یو کړو انشاءالله یو زیری به حتما دغه غمځپلو هېوادوالو ته د موږ دغه خلکو ته چې په کلو کلو یې ستونزې ګاللې دي او دغه غریبي او دا بدبختۍ دا به د موږ د خدای په اراده، د خدای په کومک سره دا به هر څه د منځه لاړې شي. رنګونه دي ویډر شیټ دی 100%، 15% پلاستیک دی، روغني رنګونه دي. نو دغه مو نندارې ته وړاندې کړي. د مهمن رنګ کیفیت ډېر لوړ دی، په دې خاطر چې پخوا به تېر وختونو کې به د خارجي ممالکو څخه وطن ته رنګونه راتلله، حتی کیفیت بیا خراب و یا به رنګونه خراب و. نو په دې خاطر افغان تجاران وکولی شولی چې دغه سکتور مخ ته یوسي. نو د افغان تولیداتو څخه انشاءالله زموږ تاسې مشران، زموږ تاسې تجاران، زموږ تاسې کشران ټول راضي دي الحمدلله. دا نندارتون خو ډېر مفید تمام شوی ده. په دې خاطر باندې چې زموږ وطنداران راځي دلته زموږ د محصولاتو لیدن کوي زموږ او دې ته اړ کېږي چې زموږ محصولات رونق ورکړي. زموږ دغه محصولات چې دلته راوړو دغه محصولات نه خلک راځي دیدن کوي او د محصولاتو نه خلک دیدن کوي او دې ته اړ کېږي چې زموږ نور فابریکې په جګه سطح باندې او خلک راشي زموږ محصولاتو نه خریداري وکړي. کله چې موږ بازار ته محصول وړاندې کړو دې ته همتا زموږ اړ کېږي نه چې د بیروني محصولاتو نه استفاده وکړي. دلته چې کوم تولیدات دي ما ولیدل دا ټول کورني تولیدات دي. ډېر خوښ یم، ډېر ښه احساس لرم ټولو هغو تجارانو ته چې په بهر کې دي د هېواد نه بغیر سرمایه ګذاري کوي، دوی دلته هم خپله سرمایه ګذاري وکړي. ډېر د خوشحالۍ احساس ده، که څه هم ماته دلته ډېر کېږي لکه چې ما ولیدل دلته کوم نندارتون کې دغه بیټرۍ تولیدات دي، افغاني بیټرۍ دي، لکه ریوس پنې تولیداتو شرکتونه دي لکه هان سټیل شو، مای هان سټیل. ډېر زه د خوشحالۍ احساس کوم. ټولو هېوادوالو ته که څه هم دلته نږدې دي د هغه د راتګ هیله لرم چې راشي د نندارتون څخه خوند واخلي. د داخلي تولیداتو او سوداګریزو توکو ترڅنګ د دغه نړیوال نندارتون په یو لوی تالار کې ګڼ شمېر د خطاطۍ او رسامۍ هنري اثار او تابلوګانې هم نندارې ته وړاندې شوي دي. بازاریابی به تماما عرصه ها مثلا با صنعت و کسایی که مثلا در افغانستان پیداواری که از نگاه صنعتی، از نگاه چیزایی که فابریکایی که در افغانستان فعلا ایجاد شده یا بسیار زیاد شده فابریکا، فضل خدا بسیار چیزایی که مردم فکر میکنن که در افغانستان نیست، لیکن میبینید که فعلا در افغانستان آمدن فابریکاها دارن، از سیخ گل گرفته تا مواد خوراکی تا مواد شوینده به حساب همه چیز فضل خدا فراوان است. فعلا برای هنرمندان شرایط بسیار خوب شده،
دیگه امید از است که زیادتر شوه و امیدواری از این زیادتر میره که خدا بزرگای امارات یک توجه بکنن و خصوصا به طبقه اوناس همین مشکلاتی که فعلا روی پرابلمایی که بوده خلق شده می از بین بره، زمینه تحصیل مهیا شود، زمینه کارشان مهیا شود. همین تابلوی تهذیب میناتور است که از مکتب خانه بیزاد هم است و اثرهای خودم است. فعلا دیگه مدت 7 سال میشه فراغتم و 10 سال مثبت میشه که مرسوب هنر است. این هنر چیزی است که دستاورد با ما میشه، مقصد یک چیز میشه که حمایتگر ما ضرورت داریم که ما باید حمایت شویم که مثالی که اینمی چیز داره ما نورق بدیم. اگر ما نشیم شاید اساسا هنر کم شاید از این نمایشگاه کم فاصله بگیره. په دغه نندارتون کې بیلابیل خوراکي توکي، کرنیز محصولات، غالۍ، درمل، ښځینه لباس او زیورات او همدارنګه وچې او تازه میوې، لبنیات، ماشین آلات، بیټرۍ، الکترونیکي وسایل، غیر الکولي مشروبات او بیلابیل نور توکي نندارې ته وړاندې شوي دي.